د سېنټ الیکشن لکه د قومي او صوبایي اسمبلو په شان اسان پروسس نه دی چې پکې د ټولو نه زیات اوټ اخیستونکي امیدوار کامیاب شي او ورپسې نور ټول ناکامه. د سېنټ الیکشن کې اوټ ورکوونکي وي د صوبایي اسمبلۍ ممبران یعنی ایم پی ایز او طریقه استعمالیږي د سنگل ترانسفیریبل اوټ. دې طریقه کې په بیلټ پیپر باندې د ټولو امیدوارانو نمونه لیکلي شوي وي، خو ولې ووټر یو امیدوار ته ټیک نه کوي بلکې د خپل خوښې مطابق امیدوارانو لا نمبر ورکوي. لکه د مثال په توګه امیدواران دی A B C D E د ووټر پکې خوښ دی بی نو هغه لا 1 نمبر ورکی، ډي له 2 نمبر او دغسې نورو لا 3 4 او 5. په الیکشن کې د کامیابۍ لپاره د مخکې نه کوټه مقرر شوي وي، لکه څنګه چې دی وار د پښتونخوا نه 11 سېنیټران منتخب کیږي چې پکې و په جنرال سیټ 2 ښځې او 2 ټیکنوکریټ دي. په جنرال سیټ د کامیابۍ لپاره تقریبا 20 شوټونه پکار دي. اوس یو امیدوار 10 شوټونه واغستل نو د سیوایي 9 ووټونه به هغه امیدوارانو له ورکولی شي څوک چې په بیلټ پیپر په 2 نمبر دی. دغسې که د هغه ووټونه سیوایي نه به بل له ورکولی شي. دې طریقه کې داسې هم کیږي چې د ټولو نه اخري امیدوار که چېرې هغه لږ ووټونه اخیستي دي لکه 15 نه به هغه چا له ورکړی شي چې د چا د کامیابۍ امکان شته. پاکستان کې په دې الیکشن کې د پیسو د استعمال هم ډیر شکایت راځي. ډیره مننه. د لوی الله په امان.